د خوست شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون معیاري خدمات ترسره کوي. یاد روغتون چې نږدې 3 کاله وړاندې فعاله شوی، اوس مهال پکې په بیلابیلو برخو کې د سلګونه ناروغانو درملنه کیږي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې پخوا د کري ډلې له کموالي سره مخ وو، خو د اسلامي امارت په راتګ سره یې دغه ستونزه هواره شوي. اوس مهال تر 150 پورې کري ډله لري چې په مختلفو برخو کې د ناروغانو درملنه کوي. لله الحمد په اوس وخت کې شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون په مختلفو څانګو کې لکه جراحي عمومي، داخله عمومي، داخله اطفال، ګوشه‌ګلو، سترګه، جلدي، عقلي او عصبي، رادیولوژي څانګه، په دې مختلفو څانګو کې د ولس لپاره صحي خدمات عرضه کوي. یاد روغتون ته راوړل شوي ناروغان او د ناروغانو پیوازان د روغتون له خدماتو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د ډاکټرانو له لوري په دوامداره توګه د دوی درملنې ته پاملرنه کیږي. مریض مې وړای دی 15 ورځې کېږي چې داخل مې دی د ګردې مریضي د ښه بخي بعد اجل مریض و. بیا دغه ډاکټرونه خپله کوشش وکړه، بخي خدای دې کامیاب کو، کامیاب ډاکټرون دي می خطر خښولي چې کوم ټسینه دی ټسینه یې ښه صحیح کېږي. چې کوم وخت کې داسې وکړه چې موږ ورته راشو، داسې وکړه چې ډاکټر او نرسینګ که نه موږ ته ټول حاضر وي. مهرباني دې وکړي که نه چې مثال که د روغتون کې اوس وخت کې د دوایي کمښت دی که نه دوایي داسې وکړي چې نشته، د دوایي غوښتنه موږ کوو چې مثال داسې وکړي چې که د روغتون ته دوایي که د دولت طرفه وي که د مؤسسې د طرفه وي که نه د هغې سره باید کومک وشي. په دغه روغتون کې د ناروغانو درملنې ترڅنګ د طب پوهنځي زده کړیالان د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې او د ستاج دوره هم بشپړوي. د محصلینو په خبره چې پخوا به یې د ستاج دوره په نورو ولایتونو کې کوله او خوښي څرګندوي چې اوس ورته په خپل ولایت کې زمینه برابره شوي. مخکې به زموږ کوم محصلین وروڼه چې فارغېدل دوی به د خپل ستاج سایکل د خوست ملکي روغتون ته او یا د افغانستان د نورو ولایتونو روغتونونو ته خپل ستاج انتقالولو. دغه محصلین به د ډېرو سختیو او ډېرو تکلیفونو سره مخامخ وو، خو شیخ زاید پوهنتون دغه زمینه مساعده کړې ده چې نه یوازې د خوست محصلین بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو محصلین هم دلته ستاج سایکل پر مخ وړي او دوی لپاره یوه ډېره ښه زمینه مساعده کړې ده. په خوست کدري روغتون کې د نورو خدماتو ترڅنګ څه موده وړاندې د یوې مور چې مخکې له ولادت یې خپل ژوند له لاسه ورکړی و، ماشوم یې د عملیاتو په ذریعه ژوندی ژغورل شوی و.